حضرت یعقوب او عیساو د خاص جوړه ماشومانو پیدا کېدل. کله چې حضرت ابراهیم مړ شو نو خدای پاک په حضرت اسحاق مهربان شو او هغه ته برکت ورکړ. د حضرت اسحاق د ښځې د ربکې ماشومان تر 19 کالو پورې نو. حضرت اسحاق د زړه د اخلاصه دعا وکړه او خدای پاک د هغه دعا قبول کړه. د حضرت اسحاق نه د ربکې 2 جوړه زامن عیساو او یعقوب پیدا شول. عیساو لوی شو او ښکاری شو، هغه شډل او ویښتونه ډکو. حضرت یعقوب خاموشه او فکر کوونکی انسانو او په خپل کور کې به او د خپل پلار د رمو حفاظت به کولو. حضرت اسحاق د عیساو سره د حضرت یعقوب نه زیاته مینه کوله، ځکه چې عیساو به خپل پلار لا د ځنګلي ځناور غوښه راوړه او دا غوښه د حضرت اسحاق ډیره خوښه وه. خو ربکې حضرت یعقوب سره مینه کوله، ځکه چې هغې ولیدل چې حضرت یعقوب ډیر هوښیار او خپل کار به یې په ډیر خیال سره کولو. په هغه ورځو کې به مشر زوی په کورنۍ کې د اول پیدا کېدو په وجه ډیر حق لرلو. د اول پیدا کېدو په وجه به هغه د ټولو ماشومانو مشر هم و. نو دغه شان د اول پیدا کېدو په وجه د عیساو هم د حضرت اسحاق په وراثت کې د حضرت یعقوب نه زیات حق و. یوه ورځ چې عیساو د ښکار نه ډېر ستړی او اوږې راغی نو د حضرت یعقوب نه یې ترکاري وغوښته. حضرت یعقوب ورته وویل چې زه به تاته دا درکم، خو که ته ماله د خپل اول پیدا کېدو یعنی مشرۍ حق راکې. عیساو جواب ورکړ چې د اول پیدا کېدو یعنی مشرۍ په حق باندې څه چې زه د لوږې مرمه. او داسې هغه دا حق په حضرت یعقوب باندې په یو کاسه ترکاری خرڅ کو. اوس حضرت اسحاق تقریبا ضعیف او ړوند و. یوه ورځ هغه عیساو ته وویل چې بهر لاړ شه او د ځنګلي ځناور ښکار وکړه او ما دپاره د دې غوښه پخه کړه، ځکه چې دا زما خوښه ده او ماله یې راوړه، نو بیا به زه تا ته برکت درکم. اوس ربکې دا خبرې واورېدې، خو هغې غوښتل چې برکت حضرت یعقوب ته ورکړی شي. هغې حضرت یعقوب ته د عیساو جامې واغوستې او د هغه په سټ او لاسونو یې د بیزې سرمن واچوله چې حضرت اسحاق دا خیال وکړي چې دا عیساو دی. نو بیا هغې حضرت یعقوب د حضرت اسحاق خیمې ته هغه غوښې سره واستولو کومه چې هغې تیاره کړې وه. حضرت اسحاق دا وخوړه او حضرت یعقوب ته د عیساو په ځای برکت ورکړ. داسې د ربکې سازش کامیاب شو. ګرانو ماشومانو، تاسو خو دا کیسه واورېده، خو زه به اوس د دې کیسې په باره کې ستاسو نه یو څو تپوسونه کوم. څنګه م خوښه ده؟ ګرانو ماشومانو، ستاسو نه زما ډومبې تپوس دا دی، د عیساو څه کول خوښ و؟ ستاسو نه زما دویم تپوس دا دی، په هغې دواړو کې کم یو ربکې ته ګران و؟ او اوس زه ستاسو نه اخري تپوس کوم، د څه څیز غوښه د حضرت اسحاق ډېره خوښه وه؟ ګرانو اورېدونکو، یقیناً چې دا کیسه به ستاسو خوښه شوې وي. همدغه شان نورو کیسو اورېدلو دپاره تاسو ضرور زموږ چینل سبسکرایب کړئ، او که تاسو دا کیسې بغیر د انټرنیټ نه اورېدل غواړئ یا موږ سره رابطه کول غواړئ نو د پلی سټور نه زموږ د کیسو ایپ ډاونلوډ کړئ